د کلام نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې دور د پیسې شو د رشتو قدر یې ورک کړو، دور د پیسې شو د رشتو قدر یې ورک کړو، ښځې شوې مشرانې د سړو قدر یې ورک کړو. ډېره مننه. او څه شوه د پښتو هغه درنه خوږه جامه، څه شوه د پښتو هغه درنه خوږه جامه، لنډ کوي لستوڼي د جامو قدر یې ورک کړو. او جوړول به یې چې دوه هغه اوس دوه ویرانه وي، جوړول به یې چې دوه هغه اوس دوه ویرانه وي، سالسان پیسه خواره شول د جرګو قدر یې ورک کړو. او پخوا د دې دپاره به مخصوص وو څو کسان، پخوا د دې دپاره به مخصوص وو څو کسان، او په سر د هر سړي ده د شملو قدر یې ورک کړو. د کلام مطلع عرض ده چې کږې وږې کرښې اشنا په تندي مه جوړوه، کږې وږې کرښې اشنا په تندي مه جوړوه، د دیدن تږی یم مخونه پردي مه جوړوه. او برند راته مه ګوره کچکول مې د دیدن راوړی، برند راته مه ګوره کچکول مې د دیدن راوړی، خیر د وصال غواړم دڼو نازغي مه جوړوه. او زه د مخ په تاثیراتو باندې ښه پوهېږم، زه د مخ په تاثیراتو باندې ښه پوهېږم، رانه کمکل او ناپویه باقي مه جوړوه. او ته که اوس هر څه وایې هر څه کوي هیڅ نه کېږي، ته که اوس هر څه وایې هر څه کوي هیڅ نه کېږي، د محبت په لار کې ماته سختي مه جوړوه. او ته به خپل حسن ازمایې ګله خدا مې واوره، ته به خپل حسن ازمایې ګله خدا مې واوره، د چا ازار به در پسې شي یاري مه جوړوه. او هغه د حسن مجموعه د ضرورت نه لري، هغه د حسن مجموعه د ضرورت نه لري، زرګر ووا مې وره هغې ته کالي مه جوړوه. او مونږ چې څه کړي څه کوو په حق لار یې کوو، مونږ چې څه کړي څه کوو په حق لار یې کوو، ناصح ومنه د ځانه قاضي مه جوړوه. ډېره مننه. او مقطع عرض ده چې بس دی په خلا شه او اظهار د پاکې مینې وکړه، بس دی په خلا شه او اظهار د پاکې مینې وکړه، نورې تڼاکې د پردیس به زړګي مه جوړوه. ډېره مننه.